بعض خلک تپوس کوي او څنګه چې نبی له سلام فرمای نکاح زما سنت دی څوک چې زما د سنتو نه انکار کوي هغه زما د امت نه دی او نبی له سلام حکم کوي تناکحو نکاحګانې کوي وتوالدو بچی راوړئ فإني مکاثر بكم الامم زه به ستاسو په ډېروالي باندې فخر کوم د چا نکاحونه نشته د نکاح اسباب نشته د ماسخوتن مانځه نه وروستو او د کېدو نه مخکې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر مخی رستو یو لزل درود وای او دا آیات چې کم دی زنانه هم بوي او نارینه به هم وي کې زنانه وي چې الله پاک زما د حیا او د عزت رشتو کی د رشتو د پاره دا د موسی علیہ السلام دعا ده موسی علیہ السلام سورۃ لاړ دا آیات وي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر نو فجاءته احداهما د شعیب علیہ السلام غلوریانو کې هغه یو لور رااله نو مفسرین وای د دې آیات د رشتې سره ډېر لوی تعلق دی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر سورۃ قصص کې دا آیات دی دا چې کوم کسان غواړي چې زما الله رشتو کې بعض خلک تاسو نه کوي دویم دا چې کوم خلک وي زما اولاد نشته واده مې کړی ډېر خلک داسې راځي لس کاله او پنځه کاله او اته کاله د هغوی اولاد نه نو د اولاد دپاره دا وظیفه مخکې ما ورکړې وه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین دا آیات د زکریا علیه السلام رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین دا چې کوم دی ښځه خاوند چې د چا اولاد نشته د هر مانځه نه وروستو یو لزل کثرت سره وای الله پاک بدل صالحان نیک عمل اولاد درکي د چا اولاد نشته الله صالحان نیک عمل اولاد ورکي د چا شتري الله دې ول دسترګو یا خو ګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم سهل علينا وعلى والدينا كل صعب بحرمة سيد الابرار يا حي يا قيوم